بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله ده چې ټول روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. نن ورځ موږ او تاسې په پښتو ادب کې نومځري یا ضمیر او ډولونه یې لولو. نومځری هغه کلمه ده چې د بېلابېلو پدیدو څرګندونه کوي او یا هم هغو ته اشاره یا نغوته کوي. په پښتو ژبه کې ضمیرونه یا نومځري ډولونه لري چې لومړی ډول یې شخصي ضمیرونه دي. هغه ضمیرونو ته ویل کېږي چې د اشخاصو لپاره کارول کېږي او یو له درې ګونو اشخاصو څخه څرګندوي. دغه ضمیرونه په پښتو ژبه کې په غښتلیو او کمزورو یا منفصلو او متصلو سره ویشل کېږي. لومړی ضمیرونه چې دي هغه منفصل ضمیرونه دي. دا هغه ضمیرونه دي چې په خپلواک ډول کارول کېږي او اصلي او مغیره یعنی دوه حالتونه لري. لومړی متکلم دپاره په اصلي حالت کې موږ زه لرو، په مغیره حالت کې ما لرو او په جمع شکل کې موږ لرو. مثلا زه راغلم، ما وویل، موږ راغلی یو یا موږ راغلی وو. بل مخاطب ده، ته راغلی یې، تا ویلی وو. په مغیره حالت کې تا ویلی وو او په جمع حالت کې تاسې ویلی وو. بل غایب شخص لرو. غایب شخص د نارینه دپاره دی وایي. دی یعنی اشاره کوي دغه دریم شخص ده، غایب ده. او په ښځینه شکل کې دا وایي یعنی دغه نجلۍ وایي، دا نجلۍ وایي. ده ویلی وو، دا یې مغیره حالت ده. دی ویلی وو یعنی دی ښځې ویلی وو او دوی ویلی وو چې دا یې بیا جمع حالت ده. بل کمزوري ضمیرونه لرو چې دا د شخصي ضمیرونو دوهم ډول ده یا متصل نومځري دي. هغه ضمیرونه دي چې په خپلواکه توګه څه شی نه نوموي بلکې له نورو نومونو سره د پیوستون له مخې معنا ورکوي. لکه مې کور مې جوړ کړ، دا یې مفرد حالت ده. جمع حالت ته یې وګورئ، کور مو جوړ کړ، موږ ټولو کور جوړ کړ. کور مې جوړ کړ، تنها ما کور جوړ کړ. دوهم شخص ته وګورئ، دې کور دې جوړ کړ، دې، دا یې مفرد حالت او جمع حالت یې کور مو جوړ کړ یعنی تاسې کور جوړ کړ، تاسې ټولو. یې غایب شخص، دریم شخص، کور یې جوړ کړ، کور یې جوړ کړ چې دا په مفرد او جمع حالت کې یوه خبره ده. بل ملکی یا اضافي نومځري دي چې ملکیت یا متعلقیت څرګندوي یعنی شتمني ښایي چې د شخص له مخې په جمع او مفرد حالت کې ګردانیږي او مغیره حالت نه لري. لکه زما کور، زما قلم. او په جمع حالت کې زموږ کور، زموږ قلم. په دوهم شخص دپاره ستا قلم، ستا کور. د جمع په حالت کې ستاسې کور، ستا قلم، ستاسې قلم. او په غایب شخص کې د نارینه دپاره د ده قلم، د ده کور. او د ښځینه دپاره د دې کور، د دې قلم. او په جمع حالت کې د نارینه او ښځینه دپاره بیا یو راز ګردانیږي لکه د دوی کور یعنی د دوی نارینه او ښځینه جمع ده، د دوی کور. بل هم اشاري ضمیرونه لرو چې د وګړو او څیزونو لپاره کارول کېږي او هغو ته نغو ته یا اشاره کوي چې دا د واټن یا د فاصلې له مخې د توپیر وړ دي. اصلي او مغیره حالتونه په جمع او مفردو برخو کې لري. لکه د لنډې فاصلې دپاره د نارینه او ښځینه دپاره په اصلي حالت کې دغه، دغه، دغه سړی، دغه ونه، دغه کتاب. او په مغیره حالت کې بیا د نارینه دپاره دغه سړی، دغه نجلۍ. دلته د ښځینه دپاره ګردان شو. په جمع حالت کې هم دغه راز دی خو په مغیره حالت کې بیا تغییر کوي. دغو ښځو، دغو سړیو. او
په لرې فاصله کې یو څه لرې فاصله کې هغه، او په مغیره حالت کې هغې، په جمع حالت کې بیا هم هماغه هغه، او په مغیره حالت کې هغو، سیده جمع حالت ښایي. او په ډیره لرې فاصله کې بیا هاغه یا هوغه هوغه، او په مغیره حالت کې د ښځینه دپاره هغې هغې هاغې هاغې. نو دلته ګردان کوي. او په جمع حالت کې هم د نارینه او ښځینه دپاره په یو حالت کې دي، خو په مغیره حالت کې بیا هوغو 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 نجونو وویل، هوغو سړیو کار ترسره کړ. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې. پاک الله مو مل شه.